یاره دا خر مې بیا ورک شوی دی. دغلته خو مې دې ونې سره تړلی و که نه دا بیا سر خوړلی ورک شوی دی. یو خو دا روزانه ورکېږي. وښځې د باندې راوځه که نه دا خر بیا سر خوړلی ورک شوی دی. دا به بیا چیرې تللی؟ وښځې په سر کې د سپږې وشه راوځه که نه د باندې. خر بیا تښتېدلی دی چېرته بیا چا کره تللی. وسپګنې راوځه د باندې که نه. یا سړي خدای دې تباه که دا ګاونډیان به څه وچغلې شروع کړي. زه تاله سپګنه ښکارم خو خر دی خو را پیدا به شي که نه کلي کې ورپسې وګرځه که نه بلا دې په دا غټ سر شه چې خیرا دې شروع کړي دي. سپږې دې په خپل سر کې وشه سپګنه. یا ښځې خدای دې تباه و برباد که ته چې د پلار کور نه راتلې خو همدغه یو خر دې راوستی دی که نه او د سینګارونو ته دې وګوره چې سینګار دې شروع کړی دی. شرمېږې نه شرمېدلې دا خلک بس ورشه څادر واغونده سر لوڅې راوتې او بس دروازې خوله کې ولاړې په دې سړک به خلک تېرېږي که نه شرمېدلې ورشه پوړنی خو واغونده که نه خدای دې غرقه که. هغه سړي صبر وکړه اوس چې که نه هغه زوی دې راباندې غول کړي وه پوه شوې نو تللی وم ومې لامبه ځکه مې سر لوڅی دی پوه شوې مېلانه دی ګومنځ کړی. خبره داسې ده که نه چې خر دې ورک شوی ورشه په دې کلي کې وګوره ګینې پلار به مې زما نه او د ستا نه به پوستکې وباسي منډه که ورشه در راوله دا خر را پیدا که. دا ښځې غوسې مه کوه پوه شې ګاونډیان دي. زه کور ته تر نه وځه خبره چل ده که نه چې خر راولم او را پیدا کوم او که پیدا مې کو که نه بېرته داسې زر به درته خرڅ کړم یوه شپه مه رانه په دې کور کې ونه کړي دا نور دا د خر بچی. یاره خره تباه و برباد شي ستا د لاسه زموږ د خپو نه خلاص شو. زه به ستا خوښ شم ته صرف یو ځلې پیدا شه خره لا خو. یلکه مدالي څنګه چل دی داسې په غوسه را روانې خیر خو به یي که نه څه داسې تندر را پت راولېدلی دی چې ظالمه ټول کلی دې په سر اخیستی دی او چغې وهي. یاره تنظیري خبره داسې ده که نه چې زما خر ورک شوی دی او ځان سره یې خر کړی یم ټوله ورځ یې په دې کلي وګرځوم او دا د خر بچی نه پیدا کېږي. دا خو به زما خر نه لیدلی چې زما ښځې سره د پلار کور نه راغلی و. یاره مدالي چغو ته هېڅ ضرورت نشته دی پوه شي یو خر یې ساتلی ټول کلی دې په سر اخیستی دی. ښه خبره داسې چل دی که نه چې په اخر ته په ما د درڅانګې د ټول په ډېران ولیدو چې غرمه 2 بجې ولې نو شاید اوس به هملته وي او یا به هغې نه تللی پوه شي هلته یو بله خرم وه هغې سره لین مین اچولی شاید هغې دپاره ولاړو نو منډه که کېدی شي هلته وسمي. یاره تنظیریه منم دې پوه شوې ډېره مننه چې راته دې وښوده او دا د خر بچی ګوره زه ورپسې د سهار نه ګرځم موږ یې د خپو نه خلاص کړو او دا د خر بچی راته عشقونه کوي هغه هم په ډېرانونو. یاره چې پیدا مې کو که نه په 1 روپۍ باندې خرڅومه کار چې اخیستو که نه ډېر تېنه نه په 1 روپۍ تېنه اخلم او خر ورته ورکومه ډېر د غوسې د لاسه پوه شې په 1 روپۍ نور خرڅوم. دا څه وې مدالي په 1 روپۍ باندې خو چا خبرې وم چورم نه کېږي. خبره داسې چل دی که نه په 1 روپۍ زما شو صحیح ده دې چل به وکړي چې پیدا دې کوم هغه د درڅانګې تور په ډېران ګرځي پیدا یې کوره ولې زیر نه په 1 روپۍ اخلم ښه او که نه ګوره زر راشي او که نه واده شوله ته بې غمه شه تنظیریه ته بې غمه شه تا سره زما واده شوه دا د خر بچی پیدا شي په 1 روپۍ ستا شو. ای د خر بچی دغه دی که نه پیدا شو که نه اوس به زه ستا خوښ شم ښه. یلکه مدالي دا خو ورسره یوه پیشو هم ده ښه. یاره ما د ښکاري هغه تنظیری لکه چې غلط پوه شوی و هغې ویلې د خرې سره ګرځېدو دا خو د پیشو سره ګرځي. یاره چانس دې وویلو ښه دا پیشو مې ویسه ځان سره. په خیر مدالي خر خو دې پیدا شو ښه دا در سره ولاړ دی خبره دې چل دی که نه د وادي نه خو به اوښتی نه یې خبره دې ده که نه تللی مو جومات ته دا د ماښام لمونځ مې وکړو د ډېر د خوشحالۍ د لاسه ما ویلې مدالي ما ته خر راکوي هغه په 1 روپۍ ټول جومات کې مې اعلان کړی ته خبر شوې او که نه. نه تنظیریه زه دې سړی نه یم چې د خپلې وادي نه واوړم پوه شې دا د خر ولاړ دی او ستا دی خو خبره داسې ده پوه شې چې یو شرط دی پکې وایه مدالي شرطونه دې منمه پوه شې خر راکوه بس روپۍ دې اخلی 1 روپۍ ده او بس شرطونه اوس راکوه څه شرط دی خبره کوه دې اوس. منم تنظیري الله پاک دې مونځ قبول کړي چې د ماښام مونځ دې وکړو خو خبره داسې چل دی که نه چې زه هم ډېر بختور یم او ته هم ډېر بختور یې. ګوره تا ته مې خر په 1 روپۍ باندې حساب کړی ولو او ما ورسره دا د پیشو هم پیدا کړه نو خبره داسې ده که نه چې خر اخلي نو پیشو به هم ورسره اخلي. منم تنظیریه خبره داسې ده که نه چې دا د خر دې ولاړ دی پیشو دې ولاړه ده دا دې بس خر ته نه اخلم پوه شي په 1 روپۍ دې خر شو او د پیشو دې ووایه چې پیشو په 100 روپۍ دې نه والم. تنظیریه خبره داسې ده که نه چې خر دې په 1 روپۍ حساب کړه هغه ستا په 1 روپۍ شو او پیشو دې په 100 زره که خر اخلي نو پیشو به هم ورسره اخلي یعنې زه په مخه دې ښه. دا څه وې تنظیریه زه خو په دې کیسو کې دې نه یم پیشو را باندې په شنګه په 100 زره خرڅې او که نه زه به دا شی نه مې به تېر یم د دې خر نه دې تېر یم د پیشو نه دې تېر یم مړه دا کومه خبره کوې تنظیریه واده دې راسره کړي ده او خر به رانه اخلي سره د پیشو یعنې تا ته خو پته ده چې زما خو سرګنې ټول بدماشان دي هغه درپسې راولم او سرچپه دې حلالومه پې او که نه هسې کیسې میسې به راسره نه کې. یاره تنظیریه دا خبره به ورسره ومنم اوس مې ورسره واده کړې ده یعنې د دې خو چا خبره خو سر د رښتیا هم بدماشه سي نه چې رښتیا مې حلال کړي وایي تنظیریه که شیرې خو ګیرې نه بې غمه شه تنظیري هغې ته ضرورت نشته چې خو سر دې خبره کړي خبره داسې ده که نه چې خر هم ځمه او پیشو هم ځمه او که نه تا ته دې پیسې بختوري موږ ته دې دا دواړه بختوري ځه الله دې مل شه کور ته لاړ شه او که نه چې ناوخته دې څوک دې پټ نه کړي. بس مننه تنظیریه ډېر تکړه سړی چې خبره دې بس همدلته خلاصه کړي که سبا ته پاتې شوي وه که نه خیر دې نه و ځه ورځه تنظیریه ته په چا اوښتی نه یې زه دومره کم عقل ښکارم چې خر به در باندې په 1 روپۍ خرڅومه ظالمه صرف د 3,000 روپو خو ورپسې ما نن مزل کړی دی وایي که ځي نو بازو له به راځې زه ورځه تنظیریه دا خر د ورځ ورکې پوه شوې او که نه خدای پاک دې ته بس بختور کړي. No.